بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د آیفون موبایل په دې اپل آیکن باندې چې په دې شاته دی یو دوه ټریکس طریقې تاسو ته ښایم چې کله مونږ په دې باندې چې دی درې ځلې کلیک وکړو څه وشي لیټیبل که او که زه بیا درې ځلې کلیک وکړم نو دا لیټ به مړ شي یو او بل دا چې زه غواړم چې دوه ځلې پې کلیک کړم نو ما سره چې دی د کرنټ ځای نه دی ما سره چې واخلي سکرین شاټ والي نو چې زه کله کلیک کړم نو دا چې دی وګوره د دې ځای نه موږ سره سکرین شاټ واخیستو دا سکرین شاټ راغی دا څنګه کیږي دا په کومه لاره کیږي نو د دې لپاره چې دی تاسو به اول راځئ د دې ځای نه به زه راشم دلته په دې سیټینګ باندې چې دی موږ اول کلیک کوو سیټینګ باندې چې کله زه په سیټینګ باندې کلیک کوم نو دلته به تاسو د دې ځای نه لږ داسې دا سکرول کوئ بیا به راشئ تاسو دلته اکسیسیبیلیټي ته به راشئ او په اکسیسیبیلیټي کې چې دی کله موږ راشو د دې ځای نه دا لږ بره نور سکرول کړو د دې ځای نه نو ما سره دلته چې راځي ټچ چې کله ما سره دا ټچ راغی د دې ټچ نه وروسته چې دی زه راځم بیخي لاس ان ته اخرني ځای ته راځم او دلته لیکلي چې بیک ټپ چې دی د دې ځای نه بیک ټپ چې دی دلته کله زه کلیک کوم نو وګورئ تاسو ډبل ټپ چې دی ډبل ټپ یعنې چې زه کله ډبل کلیک وکړم نو څه دې وشي ما چې دی د دې ځای نه سکرین شاټ اخیستی دی چې تاسو ما ته په ډبل کلیک سکرین شاټ وکړئ او نور چې دی تاسې هر یو اخیستلی شئ د دې ځای نه که تاسو لیټ بلوئ که تاسو والیوم اپ ډاون کوئ د دې ځای نه هر څه چې دی د دې نه کلر فلټر استعمالوئ د دې ځای نه دا موږ استعمالولی شو چې تاسو به په دې کې چې دی صرف دلته کلیک او د دې ځای نه چې دی دا به انتخاب کوئ او تریپل کلیک یعنې درې ځلې کلیک چې دی د دې لپاره که تاسو کامره اخلئ زه غواړم چې په درې ځلې کلیک سره ما سره کامره چې دی ما سره د دې ځای نه په تریپل کلیک سره کامره اوپن شي نو زه راځم دلته چې دی کله زه درې ځلې کلیک کړم نو ما سره چې دی تاسو ګورئ دلته ما سره دا کامره چې دی اوپن شوه او راغله ده نو دا چې دی موږ سره د آیفون موبایل یو دوه دانې ټریکس و دوه طریقې وي چې دا تاسو ته مې وښودلې هیله ده چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي وي زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او یو کمنټ ویډیو ته ضرور وکړئ د الله په امان ښه وخت ولرئ